د کہانی شروعات کېږي د یو کیس نومي جنۍ نه چې هغه د خپل ملګري سالګرې له راغلي وي خو هغه ډېره چوپچاپ او خفه ناسته وي ولې چې هغه د باقي جنکو په شان کړتنه نه وي. خیر پارټي چې ختمه شي او د کومې جنۍ چې سالګرې وي د هغې کلیر نوم وي نو د هغې پلار کیسي ته وایي چې تا پسې پلار رانغلو چې تا بوځي ځان سره. نو کیسي ورته وایي چې زما پلار نشته او زه خپل تره سره اوسېږم او کیسي ورته دا وایي چې زما د تره ګاډی خراب دی نو تاسو لاړ شئ زه به د تره انتظار کوم. خو د کلیر پلار ته دا ټیکو نه لګېدو او هغه ورته دا وایي چې فکر مه کوه زه به دې ځان سره بوځم. او هغې نه پس کیسي کلیر او مارشا درې واړه په ګاډي کې کینی او د کلیر پلار په ډیګۍ کې شاته سامان ږدي خو اچانک د شاته نه ډېر تیز اواز راشي او یو انجان سړی د هغې ګاډي کې کینی. نو کیسي چې هغه ته وګوري نو ډېره زیاته ویریږي. نو دلته دا جنکۍ دې سړي ته وایي چې وروره ته غلط ګاډي ته راغلې. خو دلته کیسي پوه شي چې اوس ضرور ثبت کېدو والا دي او هغه سړی زر ماسک واچي او شاته په مارشا او په کلیر باندې سپری وکړي چې هغه بېهوشه کړي او کیسي د ګاډي دروازه ورو کولاوله خو د هغې نه مخکې هغه کیسي هم بېهوشه کړي. او اوس چې کیسي په هوش کې راشي نو هغه وګوري چې موږ په یو کمره کې بند وو چې په هغه کمره کې ډېره کمه روشنایي راځي. دغه ټایم کې هغه سړی راشي چې دا درې واړه یې اغوا کړي وو او هغه مارشا ته وایي چې زه تا منتخب کوم او هغه په زوره باندې د کمرې نه بهر وباسي. خو د تلو نه مخکې کیسي مارشا ته په غوږ کې څه ووایي خو څه منټونه پس هغه سړی دا جنۍ واپس راولي او هغه په غوسه باندې دغه کمرې دروازه بنده کړي او د هغه ځای نه لاړ شي. نو دلته ورته مارشا وایي چې ماته داسې لګي د دې سړي نوم ډینس دی او چې کله ده زه ځان سره بوتلم نو ماته یې ویل چې زما مخکې ګډېږه خو ما نه د یېرې د لاسې متیازې لاړې د دې د وجې هغه ډېر زیات په هغې غوسه شو. نو دلته ورته کیسي وایي چې ماته پته ولګېده د دې سړي د ګندګۍ نه ډېره زیاته الرجي ده ولې چې دې دا ګندګي نشي برداشت کولی او هغه ورته دا وایي چې کله دې په ګاډي کې کېناستو نو ولې هغه ګاډی پاک کو هغې نه پس یې مونږ اغوا کړو. نو دلته کلیر دې دواړو ته وایي چې یارېږئ مه مونږ به په یو ځای باندې د دې سړي مقابله وکړو. بل خوا په خبرونو کې د درې جنکو د غیبېدو خبر روانه وي. بل خوا مونږ یو بوډۍ ښځه وینو چې د هغې ډاکټر کیرین نوم وي او هغه یو ډاکټره وي چې هغه په خپل کمپیوټر باندې کار کوي او هغه وګوري چې نن مالې یو مریض را روان دی چې د هغه بیري نوم دی. بل خوا کلیر دا ترکیب جوړوي چې دغه سړی څنګه راشي نو مونږ به پې ټول په یو ځای حمله وکړو. د دلته ورته کیسي وایي چې داسې نشي کېدی هغه مارشا ډېره په اسانۍ سره اوچته کړه او کیسي ورته وایي چې مال لږ وخت راکړه چې زه په دې سړي باندې پوه شم چې آخر دی غواړي څه او کیسي ورته وایي چې زه به ضرور ستاسو مدد کوم خو اول ما جان شته پرېږدی. بل خوا مونږ یو سړی وینو چې هغه ټوپۍ او کولو کوټه چولي وي چې دا بل څوک نه بلکې هغه بیري وي خو دا د ډینس په شان ښکاري او د ده کردار هم بالکل مختلف وي. خو دلته ډاکټر کیرن ته پته وه چې د دې سړي مختلف کردارونه دي ټوټل 30 کسان د ده په دماغو کې دي. خو دلته کیرن پوه شي چې دا بیري نه بل څوک دی ولې چې دوی هر شیزونه په صحیح ځای کې ږدي او دا کار خو به ډینس کو. بل خوا هغه درې واړه جنکۍ چې په کومه کمره کې دي د هغې دروازې په ذریعه باندې بهر کتلو کوشش کوي چې هلته هغې یو ښځه وګوري نو دوی ته داسې لګېدو چې دې سړي سره یو ښځه هم ده او هغه ښځه هغې سړي سره خبرې کوي چې د دې جنکو په حساب د هغه ډینس نوم وي او دې نه پس هغه ښځه د دوی د دروازې طرف ته را روانه شي او چې څنګه هغه دروازه کولو کړي نو دا بل څوک نه بلکې هغه سړی وي خو هغه دا ځل د ښځو کپړې اچولي وي. نو دا جنکۍ چې دا سړی وګوري نو ډېر زیات حیرانه شي چې ده ولې د ښځو کپړې اچولي دي. نو دغه سړی ورته وایي چې ما ډینس سره خبره وکړه هغه به تاسو ته څه نقصان نه در رسي بېغمه اوسئ او دې نه پس هغه دروازه بنده کړي او د هغه ځای نه لاړه شي. هغې نه پس دا درې واړه جنکۍ یو بل سره خبرې کوي او دا وایي چې دا پاګل انسان دی دی خو به مونږ ژوندی پرې نه دي او لږ وخت پس هغه ځای کې ډینس راشي او هغه په لاس کې بالټیم وي او هغه ورته په غوسه کې وایي چې دا باتروم دومره څښا ولې دی او ورته دا وایي چې زر دا باتروم پاک کړئ او دا هم ورته وایي چې ما پیټریسیا سره خبره وکړه زه به تاسو ته څه نقصان نه در رسوم هسې هم ستاسو د خوړلو لپاره څوک را روان دی. نو دا جنکۍ چې دا خبره ووري نو هغې ډېر زیات ویریږي چې اوس به مونږ له چا سامنه کوو. په هغه شپه باندې کلیر او مارسیا کیسي راپاسي او دروازې طرف ته اشاره وکړي نو مونږ څه وینو هغه کډنیپر ناست وي خو هغه یو زیړ جیکټ اچولی وي او ډېر زیات خوشحاله وي او دروازې کولو کړي او د دروازې مخې ته ناست وي. دراصل د دې سړي په دماغ کې د یو 9 کالو ماشوم کردار روان دی چې د هغه هیډویک نوم وي او هغه ورته بار بار دا خبره کوي چې هغه راتلو والا دی او شاید هغه په تاسو باندې ښه ونه لګي. نو دلته دا جنکۍ پوه شي چې دا سړی مونږ سره سټوکه نه کوي په رښتیا باندې دته څه بیماري ده خو دوی ته د ده دا یو کردار ډېر معصومه ولګي او شاید دې زمونږ په خبرو کې راشي. نو کیسې هیډویک ته آواز وکړي او دا ورته ووایي چې زه تا ته یو پټه خبره کوم او دا ورته ووایي چې دغه کس مونږ پسې نه بلکې تا پسې را روان دی او ما د پیټریسي او د ډینس خبرې اورېدلې دي چې دا ځل د دوی د یو 9 کالو ماشوم په کار دی. نو هیډویک چې دا خبره ووري نو هغه ډېر زیات ویریږي خو هغه کیسې ته دا وایي چې ته دروغ وایې. نو دلته ورته دا درې واړه وایي چې مونږ ستا مدد کولی شو مونږ به هغه سره جنګ وکړو خو ته ړومبې مونږ د دې ځای نه وباسه. خو هیډویک ته اوس هم لګېدو چې دوی دروغ وایي او هغه زر د دروازې طرف ته منډه کړي او هغه دروازه د بهر نه کونډه کړي. نو دا درې واړه جنکۍ اوس ډېرې زیاتې په یره کړي او هغې دا وایي چې د دې کمرې نه به څه ناڅه لار وتې وي چې مونږ د دې ځای نه وځو او هغې زر دغه کمرې جان شروع کړي. خو کیسي پوه شي چې د دې کمرې چت د بورډ دی هغه زر خپل سینډل وباسي او هغه چت ماتول شروع کړي. بل خوا هیډویک راشي او هغه هغې کمرې ته را دننه کېدو والا وي خو مارشا او کلیر هغه دروازه نیولې وي او اوس هیډویک دروازه ټکوله چې هغه په ډینس کې بدل شي
او هغه کې د هډ ویک نه زیات طاقت وي او هغه دروازې له یو دیکور کی او هغه دروازه کولو کی بل خو کلیر بره وخیږي او هغه اوس پاغه چت کې مخ کې روان شي دا لار کم ځای ته ځي خو بل خو ډینس پاغه باندې چغې شروع کړي او کلیر زر پټ شي خو ډینس هغه زر را پیدا کی او یو ځاني کمره کې بند کی او هغه نه پس هغه د مار شو د کیسي کمرې ته راشي او هغه چت ټیک او ورته دوی چې دلته دا غندو چت کې او دا کمره صفا ساته بل خو ډاکټر کین هغه په میټینګ کې لګیاوي او هغه هم د داسې کردارونو باره کې خبره کوي او هغه دا وی چې د انسان په دماغ کې مختلف کردارونه چلی چې داغه مختلف دماغ وي او مختلف زینه وي بل خو بیری ډاکټر کیرن لراشي نو کیرن پوښي چې دا بیری نه بلکې ډینس دی خو بیری ورته وی چې د پیټریسیا او د ډینس د بهر راتلو اجازه نشته خو ډاکټر کیرن ته بیا هم تاسو کوي چې تا غي خو دلته بیری په غوسه باندې دا غزې نه وزي او ډاکټر کیرن په کیمره کې وګوري نو هغه شک بالکل صحیح وي چې دا ډینس او یا پیټریسیا کې سوکو بل خو مارسیا کیسي ته وی چې موږ له پکاري چې د وټو لا روباسو بل خو هغه کډنیپر راشي چې د دې لپاره خوراک راوړي چې هغه د پیټریسیا په روپ کې وي او هغه د دوه جنکې تیاری کی او خوراک ورله ورکی او کچن ته راولي ولې چې هغه ته دا لګیدو چې دا دوه خجنکې د کلیر په شان ندي د تختیدو کوشش یې ونکو او کله چې پیټریسیا خوراک تیارو نو مارسیا یو چیر را واخلي او د شاته نه په پیټریسیا حمله وکي خو دغه ځکه ډینس زر په دماغ باندې کنټرول واخلي او غړیر زیات غوسه شي او هغه مارسیا په یو بیل کمره کې بند کی چې دا درې وانو ځاني کمرو کې بند وي او ډینس په غوسه کې کیسي ته وی چې تاسو باغه کچو اخري هغه نه پس بیری بیا لاړ شو ډاکټر کیرن سره ملاویدو لپاره خو دغه دوران کې وته کیرن وی چې ما ته پته را چې ته بیری نه ته ډینس او هغه ډاکټر د بی عزت کول شروع کړ دا ورته وی چې ته یو نهایت بی عزت انسان یې ولې چې ته جنکو د معصومیت نه غلطه فائدہ اخلي خو ډینس ورته په خندا شي دلته ورته دا ډاکټر کیرن وی کوته دا سکه نو دا باقي دوه کردارونه به په یو ځای تا ختم کی دلته ورته ډینس وی چې زه او پیټریسیا د دینه بغیر نور باقي کردارونه بیکاره دي او زه دراصل کیوین نوم سړی بچکولو والایم ولې چې هغه یو ډیر کمزور انسان دی کیوین اصل کې د دې سړي خپل نوم وی خو دلته کیرن د دنه دا معلومول غوښتل چې اصل کې د کم حیوان کردار نباوي هغه د سوکو خو دلته ول ډینس جواب ورنکي د شپې په ټیم کې هډ وډ کیسي سره ملاویدو لراشي دا نه هو کال ماشوم او هغه کیسي ځان سره خپل کمرې ته راولي او ولته غانې ولګي او ډانس شروع کی نو دلته ورته کیسي و چې تا خو ماته کړکې خول غوښتل نو هغه وته د یو کاغذ طرف ته ګوته ونیسي چې پاغه باندې کړکې جوړه کړی وي هغه وته چې دا د کړکې نو کیسي چې دا ګورو نو هغه ډیره زیاته خفشي ولې چې هغه دا غوښتل خو دغه ځکه کړکې نو زب بهر आवाज ولګم د مدد د پاره خو کیسي ورته غوسه شو دا ورته چې ته یو ډیر بیکاره یې تاسو رسم نشتا او ته یو دروغجن انسان یې نو دلته هډ وی کیسي له یو ووکی ټوکی ورکی نو کیسي د موقع نه فائدہ واخلي او هغه ووکی ټوکی باندې دا وایي چې مونږ ته د مدد ضرورت دی زمونږ مدد وکړي خو د دې ووکی ټوکی سیګنل چې چا سره کنیکټ شوی هغه ته دا لګیدو چې څوک ما سره ټوکی کوي هغه وته رټولر سره کې ویل غوستل او هډ وی تاغه ووکی ټوکی واخلي او کیسي واپس خپل کمرې ته راولي ولې چې ډینس نو می کردار دغه په دماغ باندې راغلو او هغه نه پس ډینس راشو کیسي ته وایي چې حیوان پاسېدو والا دی او هغه به تاسو ټول وخوري او هغه نه پس مونږ ته کیسي ورکوټوالي خي چې هغه په ځنګل کې روان وي الته مونږ دا غي تر وینو چې هغه کیسي توازن کوي خو کیسي سره غزه کې پلار نه وي خو هغه ځکه کې دا غي هغه تر کپړې نه وی اچولي او هغه کیسي ته موي چې ته کپړې وبا سمونږ یو گیم کوو او دراصل د جون نومي سړی کیسي ته اراده خنوي خو جون چې خپل کپړې واچو بر راوخیږي نو د کیسي په لاس کې ټوپک وي خو جون د اچانک هغه ټوپک واخلي دراصل د کیسي تر په کیسي باندې د ورکوټوالي نډیر زیات ظلم زیاتې کو د دې د وجه چې هغه غټم شنو چا سره نه دومره خبرې کوي او وخت به خفه وا د شپې په ټیم کې کیری نو ګوري چې هغه ته ډیر زیات میسجونه راغلي وي او هغه د بل چانه بلکې د بیری وی چې هغه وته د لیکلي چې وی نیډ یو یعنی ما ته ستاسو ضرورت دی دا غینه پس کیرن د ډینس کور ته راشي او هغه نه پس دوی په یو کمره کې کینی چې د کیرن ته پته ولګي چې ډینس د په جسم باندې حاوی شو او هغه ته دام پته ولګي چې هغه درې جنکې به داغ واکړي وي خو هغه پس چل باندې کمرې نه بهر روزي او یو کمره کولو کې چې هغه ځکه کلیر پرته وي خو دا غینه مخ چې هغه ډاکټر سو کی ډینس هغه کیرن ډاکټر به هوش کی بل خو کې سیده دروازې کولاولو کوشش کوي او هغه دوه جنکې د بهر وته لار ګوري چې د دې ځای نه وزو زر تر زره او ډینس د یو ګلونو ګلدسته واخلي بل خو کې سیمدای کمرې نه روزي یو بل ته لاړ شي وال ته کمپیوټر ولګي نو هغه کې هغه ګوري د دې رښتو کردار مختلف ویډیوز بل خو ډینس یو ټرین ته ورشي چلته دغه په جسم باندې هغه حیوان حاوی شي او دغه جسم نورم غړ شو نورم پکې طاقت راشي او لکه د حیوانانو په شان د کور طرف ته تیزه سره روان شي او بل خو ډاکټر کیرن هم په هوش کې راشي او هغه چې ګوره دغه مخ ته حیوان ولاړی نو هغه یو چاکو را واخلي او هغه حیوان چې بسنګ وای خو هغه باندې دغه ساسرو نشي او هغه حیوان کیرن په دوانو لاسونو ونیسي او زور ور لور کی او هغه ځکه چې ساو باسي بل خو چې ټول ویډیو زګوري نو کیسي ته پته ولګي چې چابيان کم ځای پرتی دي او هغه نه پس کیسي مارسیا او کلیر ته لاشکول شروع کی نو هغه چې کمرې ته ورشي نو هغه ګوري چې مارسیا مړه ده او هغه چې د کلیر کمرې ته ورشي نو هغه ژوندې وي خو اچانک هغه حیوان په حمله وکي او کلیر خړل شروع کی نو کیسي زر یو بل کمرې ته منډه کې چلتا هغه ته یو
نوٹ ملو شي چې دا کیرن ډاکټر لیکلی وي نو هغه چې شاته وګورو نو حیوان په دیوالونو باندې ګرځي او په هغه نوٹ کې دا لیکلی وي چې د خپل نوم یو شان اخلا کیوین وارډل کرم چې هغه نه پس هغه په تیزه سره دا نوم ویل شروع کی خو دغه ځکه دا حیوان ودرېږي او دغه په جسم کې د کیوین کردار راشي نو هغه ته رايات چې څنګه به زه په ورکوټیوالي کې مور ډیر زیات والم او هغه چې ډاکټر کیرن ډو ګوري نو کیسي نه دا ته پوښتنه کوي چې دا چا نو کیسي ورته وی چې دا تا نو کیوین چې دا ورو نو هغه ډیر زیات خفه شي او هغه کیسي د دوی چې ما یو ټوپک غشتلې خو دغه ګولې ښکته پرتی دي او ما مړکا زه ډیر خطرناک شم او ولته هغه غړې وړې شروع کی چې زر کیسي هغه ټوپک را پیدا کی ولې چې کیسي ته دا پته و چې د اوس په حیوان کې زر بدلیدو والا دی او هغه ښکته هغه بولټس پسې منډه کی خو د دې نه مخکې چې هغه بولټس را واخلي هغه حیوان په دې باندې حمله وکړي او دې کې د دې سویټر موشلېږي خو د هغې باوجود هم کیسي هغه ګولۍ را واخلي او په زخمي خپه باندې مخکې روانه شي او لږ مخکې تلو نه پس هغه ټوپک مخامخ ونیسي او هغه حیوان رو د دې طرف ته را روانو خو دلته کیسي سره دوه ګولۍ وي او کیسي په هغه باندې ډزې وکړي خو دغه ګولو اثر په ده باندې ونه شي او هغه ټول خپل زور ولګي دغه دروازې کولاولو دپاره خو دې کې اچانک د هغه نظر د کیسي په جسم باندې ورشي چې په هغې باندې داغونه وي نو دلته دغه حیوان پوه شي چې ضرور به کیسي سره په ورکوټوالي کې ظلم شوی وي چې څنګه ما سره شوی دی د دې د وجې هغه کیسي ژوندی پرېږدي او د هغه ځای نه روان شي په سبا باندې یو سړی هغه ځای ته راشي او هغه هغه ځای کې کیسي وویني چې هغه زر د کیسي مدد وکړي او بهر یې روباسي او هغې ته چې موقع میلو شي نو ټول هر څه ورته ووایي چې څنګه مونږ یو سړي اغوا کړو او یو درې ښځې یې مړې کړې نو هغې نه پس چې چا یقین نه کو په دې خبره هغې په دې خبره یقین شروع کړي چې څنګه یو انسان مختلف کردارونه نباول او بل خو هغه حیوان په شیشه کې ګوري او اوس خوشاله وي چې په ما باندې خو د ګولو اثر هم نه کېږي او دې سره دا کهاني ختمه شي که ستاسو دا کهاني خوښه شوې نو دا ویډیو در سره لایک کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ